عزیزانو یو طرف ته نمرود دی او بل ډړه ته ابراهیم خلیل الله دی د نوح نبی الله سلور زامنو د یو نوم یافس دی د یافس په اولاد کې تمام یاجوج ماجوج دي دام د نوح علیہ السلام نسلی ماشاءاللہ مکمل بیان بعد یاجوج ماجوج دا جدا تقریر کې او جدا بیان انداز کې پیش کیږي نو یاجوج ماجوج دا د نوح علیہ السلام نسلی د یافس زامن دي د دویم زینو میں حام سلطنت و بادشاہی قوت د حام په اولاد کړي د دریم زینو میں سام نبوت او بزرگی او پیغمبری دا د سام په اولاد کې او سلورم زوی کنعانو چې په دریاب او طوفان نوح هلاک شو تباش دغه سلور زامنو کې یو زوی د داغنوم حام دی حام چې څو وخت ظلمې شو نو داغه اقربو وعده وکړو وعده نه بعد الله یو زوی ورکړي چې اغلینو احنوح کې خود د احنوح ډېر لوی جیداد او مال او دولت او یو جابردار سړی جوړ د یو ډېر لوی قبیله کې وعده کو اغه نه د احنوح چې زوی شو نو اغلینو کوش کې خود کوش دیر تاجدار او مالدار سړی ظلمې شو وعده چې وشو د وعده نه الله یو زوی ورکړ اغلی نوم کنعان کې خود دغه کنعان شرعي طور د واده قابل نو خو بادشاہ شو متاع و منال زیاد شو دولت او مال زیاد شو بخت و اقبال زیاد شو نو د اطرافونو سوداګر او مالدار خلک راتلل چې کنعان بادشاہ دې زمونږ زامنو سره وادو کی زمونږ یونو سره وادو کی زمونږ اقربو سره دې وادو کی چې دې زمونږ دوست او زمونږ قریب رشتہ دار جوش کنعان ډیر عذر وړاندې کې چې زه شرعي د واده قابل نیم بیا هم واده ته مجبور شو واده وکړو کال چې تیر شو نو خدمتگار رااله چې کنعان بادشاہ مبارک شستا زو شو کنعان بادشاہ رنگ کې تغیر راغیو تور راواغستا خدمتگار ته وی چې فوري دربار نوز ز شرعي جوړ نیم زمازوی کم زینو شو فوري لاړ شو زما خزه ته وای چې کنعان راغیو دا ماشوم جم دیو نو تانم سټ پر کوم دې ماشوم نم خدا ماشوم ځنګل کې غورځوي مړی کې خدمتگار پا منڈا منڈا لاڑا د کنعان خزت لگیا د چی و بی بی پا خدای قسم د کنعان مرور و خپشو غصشو چی زمازوی دان دے زعنی نیم دواد قابل نیما زد بچو دروڑو قابل نیم دا زمازوی دا دا بلچان حرامی دے دا زمازوی ندے و بی بی قریب و چیزیم وجلوی او تور لاس کے راغستے دا حکم اکو چی دا ماشون واخلے علالے کے او زنگل طرف تے غزار کے خزم دا کنان لارا او دغا بی بی مرسر لارا خدمتگارا زنگل تا چی ارسیدل دا ماشو میں اغرزو دا بادشاہ خزل گیا دا خدمتگار توی تا پیچاڑ کے دا زما پیدا دے زما زوداد دے زما بچے دے زما علالولو تا پیزڑن کی گی خدمتگار ورطوی ما قتل مجوڑوا گناہگار سیاکار بدکار مجوڑوا بی بی تی پخپل باندے لال کا بی بی خدمتگار تویتی علال کا خدمتگار بی بی تویتی قتل کا آن تر دے دوارو پری خودو زنگل کی پچڑو کی ان غختو گزارے کو او دوارت نکور ترالے رب رحیم یو میرا بانی کئی زکچ رب العالمین دے رب العالمین میرا بانی کئی معشوم بچتا اللہ غور کئی انتظام دا پاللو کئی یو گیدڑا اللہ لنگ اکڑان او داغی بچی مڑکڑل گیدڑ غلانس کے پے اشل سینہ کے پے شوی دی مگر بچی نشترے چا اغا بچول تیور کی او آرام پہ ورطا ملوشی اغا گیدڑ رازی زنگل کی گرزی چگی ہوئی
ارمان کئی افسوس کئی ککار کئی سینہ در کئی زکا پے پکی راغلی دی او دوتو انتظام نشتا اللہ گدڑی تا حکم کئی چلانا شان دلتا زما یو بندہ دے زما مخلوق دے زما یو عجز بندہ دے اگر کاغا دیر گناہگارو سیاکارو بدبخت دے ازلی سپیر دے خوز اللہ ما دا زما بندہ دے زما پیدا وقت دے لارشا اگیدڑی تا اللہ حکم کئی چھ تخپل پہ اغما شملا ورکا گدڑ رازی دا اللہ پا حکم باندے آن تر دے چھ معشوم لرو رسیدا معشوم پاگا چیڑو کی خوزی را خوزی گدڑی دا خیال لاغی چھ دا زمان بچی دی او آگا دا پاس سملاستا معشوم خلقو لوکڑلا شنڈی زپی آن تر دے پوری چھ دا غلان زیل دا معشوم آگا خلو او رسیدا دا گدڑی پا غلان زی شنڈی ورغلے گدڑی تا اللہ حکم کئی چھ تب زنگل کی گرز خوراک پکے سکاک پکے زان بساتے او چکل دی غلان زڑکی گی نرازو دی معشوم لپے ورکوا میاشتا شلو وزی سلوی خرزی پسنگل کے پروتے او گیدڑ رازی اگا لنگ گیدڑ اگا معشوم لپے ورکی او دا گیدڑ غلان زسپکی گی آرام ورت ملاوی گو بیات نروانی گی رب رحیم دا گیدڑی پپایو باندی معشوم آبادی معشوم پلوئی دا کلی خلقو ارادہ اکڑا صلیحو کچھ زخکار للارشو دی زنگل کے چرت خیال کارو کو چازان سر بازو نواغستل چازان سر ازمری واغستل چازان سر اسپی واغستل او پا زنگل باندی ورلل زنگل کے خکار کئی زنگل ازمری یاس پیچھے ورزی خپل مالک لمرزان نیسی تنظری نیسی تاروگان نیسی یاس پیچھے راغے آغا خلقی دغا معشوم نیولی دا خپل مالک تے مخی کی خود آغا مالک چے او قتل چے معشوم دے آواز اوکا چے ہازا غلام اے مرگر راشی زماس پی او معشوم روڑ لے دے علی زماس پی مزیدار کار کڑے دے نن عبد دے انسان دے بشر دے اشرف المخلوقات دے زماس پی مالا نن بہترین خکارو کو آغا ملگری پا منڈا منڈا رالل معشوم کور تروڑو چاوی دینم شو چاوی دینم شو چاوی دینم شو آغا مالک آواز کئی چید دے معشوم نم زوال پخپل باندی نم ایک دم چید دبا نم نمرودی آغا لے نم نمرود کے خودو آغا نمرود سوک دے ولد زنا دے موری غلاو کرلا غلانا پیدا شو بیا چلوئی شو دا زناورو دا گیدڑ پپایو باندلوئی شو آغا معشوم چلوئی گی غلا کئی زنا کئی فساد کئی ڈاکی کئی بادشاہ وقت ناستے کنعان بادشاہ پا بادشاہ ناستے خلق حکم رالی گی قربان دلتا یو علک لوئی شوی دے خلق ورسر دی لاری شو کئی کورون وحی معشومان خرابی زنانو حیاخلی مونگ سر لاشا او دلارو انتظامو کا پولیس لار گارت لار فوجون لارل دا معشوم دا ملگرو دا رحزنو دا قطعو طریق علاج دا پارا سومر خلق چیزی واپس ناکام رازی بادشاہ کنعان غصشو چیز پخپل باندے ورزما بادشاہ مقابلے للار آن تردی چی پلارو زویلان دے وطل بادشاہ یواز دے دا نمرود ملگری دیر دی آن تردی بادشاہ قتل کو شہیدی کو مری کو پا بادشاہ باندے نمرود کے ناستا اگر نمرود اعلانو کو چیز ما بادشاہ کے بدبل چے عبادت نکی گی ماں سے زمانہ نہ آسمان رب دے نہ زمکہ رب دے نہ شجر رب دے نہ قمر رب دے نہ نور رب دے نہ ستوری رب دے بلکہ انا ربکم الاعلی زد ٹولو نلوی رب مزمات بسجدے لگوے او مات با اللہ وائے
دوارو جانو سردار تعالی قصہ کی چھ دغا نمرود بادشاہ دے شغرب پورے مغرب پورے جنوب و شمال پورے دا دے نمرود بادشاہی دا دیر لوے مالدار دے خلوے خطا کار دے سیاکار دے او دیر بدبخت او کم بخت دے دا اللہ دعوے اکرلا زانتے اللہ ہوئے بلکہ اللہ میں زمابت دے رضش پہ تیری گی اعلانو شو چھ و نمرود پخدے قسم دے ستا بات سی اوستا سمرلوی داشت چھ دے سلطنت دے اغبد یو معشوم دلاس خرابیگی حکم نمرودو آوازو کو حکمو کو امرو کو چھ دغا معشوم پیدا شو دے اکن دے کاہنان نجومیان ورطے قربان لا پیدا ندی خکال کے با پیدا کیگی حکم کئی چھ پلار دے دا مور جداشی مور دے دا پلار جداشی خزد خاون جداشی خاون دے دا خزن جداشی پکال کے با اسو خزتن نزدیکی گی اسے چھ اغا معشوم پیداشی کال تیری کی کال دا پار خواندان لارل بحر تو وطل او پیو خار کی خز بند شوئے دا نمرود بادشاہ وزیر دے تارخ نمی دے آزر لقب دے اغد بادشاہ وزیر دے وی لار شاہ او کلی تورش پتا میں تبار دے دا غزماس مشورو کال دے اغاو کا پتا میں تماد دو ادبار دے اغبو کی خز تبا نملاوی گو نور نزے کے گی واپس پمندر آشا لیکن رب لا یزال فعال لما یرید کن فیکون دے رب لا یزال ارادہ کروا چیز ابراہیم علیہ السلام پیدا کوما آزر چی سو اخراغے اللہ اور تذرک القاو کا چلار شاہ او زماد نبی تخم واچوا یودا سے موحد انسان پیدا کوما اب استادا تم نے نہ استادا تخم نہ پیدا کی گی آزر کو منڈر آگئی چی بادشاہ مانس خبر دے بادشاہ مان خبری گی نا خوراشق پل بی بی سر یوزیشا آگا تب معلومات نوی تب امدا ستن پاتشے رب رحیم حکم کچے فرشتو ددغ بی بی پگیڑ کی چکم تخم پریوتا کم مادہ پریوتا آگے مادی بتا سے حفاظت کوئے چے نمرود در نہ قتل لکی بادشاہ وقت لچ وزیر لان ورطوی وزیران کورت خونے تلی نہ بادشاہ سلامت تلی نیمتا چھ سنگا حکم کرو او مغا شانتی ما اکرل اور روان شما کال نچے مخ کے روان دی نمرود معلوماتو کو کاہنان ورطوی چھ بادشاہ سلامت ستا بادشاہ چھ غر کی گی تبا کی گی حلا کی گی اگا معشوم دا پلار دا شان دا مور گیڑ لرا گئے حکم دا نمرود دے ظالم و بدبخت حکم کچلار شئی او دا میاندو گیڑے اولٹوئی زان سر دیان و ڈاکٹران والے گیڑو کی دنن چھ سمر معشومان دی تمام معشومان قتل کے کاہنان نمرود تعلوئی او نمرود بادشاہ حکم کئی چھ دمیاندو گیڑی دی اسر لیشی او دغا معشومان دی را بارشی اسن چھ اغا معشوم پکی شپک لکھ معشومان دمیاندو پگیڑو کے دمیاندو گیڑی اس پڑے دیشوے اپریشن اوشولے میاندو گیڑی سری شولے شپک لکھ معشومان پا دغا کال باندے دمیاندو پگیڑو کے قتل شو ونمرود سکے خدا بدبختا وظالم دادا اللہ شان دے اللہ چے غواری زامن ورکی ایسو کی ختمولی نشی اللہ چے غواری لون ورکی ایسو کی ختمولی نشی اللہ چے غواری برغ ورکی ایسو کی ختمولی نشی و بدبخت دا اللہ دا کارونونا زان مخبرو تا دا اللہ مقابل مکوا اللہ چے سوک پیدا کئی اب ضرور دنیا ترازی او دنیا کے بیانی گی رب رحیم
सोच इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोर लदे रागे नो रब रहीम यौम रबानी कई जिब्राइल अमीन ता अल्लाह हुकुम कई च फरिश्ता उलेगा सोच इब्राहिम खलीलुल्लाह मोर लदुई वर्षी औ गेड़ की गुरी नो तते नवजर तो के इब्राहिम खलीलुल्लाह दुई ता मालूमात निशी अल्लाह फ़आल लिमा युरीद दे मुहाफिज और नासिर ने का बांधे द नमरूद बादशाह पर हुक्म का सूख राजी आगा अल्लाह साथी और इब्राहिम खलीलुल्लाह द मोर पगेड़ के अमानी प्रोत दे वली बनी लुद तौहीद बयान बकई मुआहिद दे यो लुए मोमिन दे द अल्लाह दीन ब बयाने इस्लाम ब बयाने तबलीग बकई द अल्लाह लुईब और बड़ाई ब बयाने ज़के अल्लाह साथी और ज़के अल्लाह ने काबान दे काल तेरी गी बियारा ललकाहिनान नजुमियान वो बादशाह पर खुदा कसम दे अगर माशूम बनल सबा की दुनिया तराशी कम माशूम दला सच बस्ता बादशाह उस्ता सल्तनत तबाह कीगी बादशाह हुकुम के चला शई कोर पर कोर उगर गई दर पर दर उगर गई और द अगर माशूम प्लार और द अगर माशूम मोर माल रावले और कैसे जमान मी खुना पे टकवामा अगर माशूम कत्लोमा द माशूम मोर और प्लार बम हलाकमा और तबे गुजार कमा जका जमा हुक्म न मनो दो औ दग प्लार द खपल बीबी सर मिलाओ शो यो जैशो जमा बासी चाला की गिनो मख के बजदे तबाह कमा खजराजी नंद इब्राहिम खलीलुल्लाह दमोर दर्द से हो लगे दा माशूम पैदा कीगी आंतर दे को बीबी बांधे दर्द राजी माशूम द पैदा के दो टाइम दे आंतर दे च दग माशूम बचे पैदा शो बाचाल खलक राल च कुर्बान अग माशूम बचे अल्लाह पैदा को उम बेगा पैदा शिवे दे फौरी ऐलानो का च माशूमान उगूरी च द चाप कोर के साबित सुना गला सजा का द नमरूद खलक राल गारत रागे फौजू न रागल पुलिस रागे औ द बीबी पकोर के रान नवत बीबी ता दरवाजा टकई चस्ता पकोर बांधे जमुंग शक दे स्ता कोर के माशूम दे अगा बीबी इब्राहिम खलीलुल्लाह माशूम वागस्तो पतनूर की गुजार का यो तरफ ता फिरौन दे बले डड़त मूसा अलैहिस्सलाम दे मूसा अलैहिस्सलाम हम तनूर की गुजार करो औ इब्राहिम खलीलुल्लाह लांदिम खशा को आचो बांदिम खशा को आचो और वर्त को औ इब्राहिम खलीलुल्लाह द यौरज माशूम बचे वागस्ता औ प और तनूर की गुजार का तनूर की लुखड़ी दी बगंडी दी लोए लोए लंबी दी अल्लाह फरमायल कि वो नमरूद समा कसम दे पखपल जात चे तो सुमर कोशिश के सुमर मकरो फरीब के साम करो फरीब क़यामत पूरे कामयाब न कमा दे इब्राहिम खलीलुल्लाह मुहाफिज और नासिर ने काबाने मां रब करीम रूह तामर के चित पर इब्राहिम खलीलुल्लाह के कायम उसा मुस्तकीम मुस्तहकम उसा इब्राहिम खलीलुल्लाह द पार अल्लाह और द तनूर ता अमर के चिवोरा खबरदार गोरे जमा खलील दोस्त जलील दरना आजार निशी इब्राहिम खलीलुल्लाह माशूम बचे दे दलंबो पमंस के प्रोते मोरे जाने ची अल्लाह जमा लगती जिगर ओस वजेद या अल्लाह जमा लगती जिगर बसती शी लंबा लंबा बशी इरा इरा बशी या अल्लाह उस बैरशवी खुयरे गमा असनद नमरूद खलक पमा खबर निशो मा चरता हलाकन की इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोर तनूर लवरला इब्राहिम खलीलुल्लाह तनूर के चसोमर खशाक दे आगे खशाक ना अल्लाह गुलू न जोड़ कड़ी दी इब्राहिम खलीलुल्लाह वड़ी वड़ी स्तरगी गड़ी वाड़ो वाड़ला सुनो वड़ी वड़ी पे पके ख्वज़ई औ पखले द अल्लाह द हम्द द सना आवाज राजी वड़ू के दे ना पूए दे
پوئیگی نا خوڑی وڑی جب خوزئی وڑی وڑی شن خوزئی او آواز رازی چھ اللہ 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 لا الہ الا اللہ دغا بی بی خاول لمنک چوازرا پا خدای میں دی قسم ہوئی استاد نمرود باچے چچا دلا سالا کی گی دا معلومی گی چنن اغماشو منکر پیدا دیں ازر حکمو کچی و بدبخت مخ کے دولی نوے وے قربان معلومات نو تاتا میں ذکر نوے چتا دا نمرود وزیر سنت ورطا علوے ما بم حلاک کی تابم قتل کی اسن پا اورد دوزخ کم چرتا گزارن کی ما دیر تاتا معلومات نکو فوری ماشوم واغس خزو خاون لارل دمشق تلارل یورشلم تلارل بابل تلارل یو غرد برزن میں دے اغ غر تلارل اغزے کی یو بوٹے ولار دے اغ بوٹے مزیدار داغنم اللہ قرآن عظیم کے اغست دے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین رب رحیم اغا بوٹی تا دا انظر نام آغست دا اغل تا انظر ولار دے انظر لان دے خزو خاول کے ناستل خلیل ذات سرنی ولی دے و بچی انظر لان دے دکے نوما زنگل تا دے غزار کما غر تا دے خیجو ما یا اللہ زدا معشوم بچی چاہتا والکمو سنگ بطن زخلاص شما نمی قتل تزڑکی گی او نیکور تا بوتلی شما اللہ القا فالقل کئی چی دا انظر دا بوٹی لان دے یو غار دے او دا غار کی اثار کا گٹور پسی بند کو اللہ احنے کا باندے خزب مندران خاون تیوی و خاون دا وزما شوہر دازے دے انظر بوٹی لان دے پدے غر کے غار دے اگا غار کے بیدن نکیدو گٹور پسی کیدو او منبت نلاشو اللہ پوئی گی او دا اللہ شان پوئی گی او دا غماشو میں پوئی گی اللہ جبرائیل امین تو حکم کئی جبرائیل امین لاشا دے غرطا مزمر پریدا مورتا مار پریدا مورتا طیور پیدا محوی درندہ پرندہ دا ادرے گا ادغا غر پخلے کے ادرے گا زین کعبان انستا پواسطہ باندے بے پرورش کو ما جبرائیل امین یا اللہ دبار نبیزان حفاظت و نصرت کو ماں مگر دن نبا رزق ورطا سنگا ملاوی گی اللہ ورطا جبریل امینا دن امرودم زنی کابانو ماں ضربو ماں پاللو والو ماں رزق ورکولو والو ماں تربیت و خسمان مکروا دا ابراہیم خلیل اللہ زنی کابان محافظ و ناصر زد ابراہیم خلیل اللہ رازق مروز رسان ماں یا اللہ پکم آسے تبورت رزق ورکیں اللہ جبریل امین تا حکم فرمائی و جبریل امین خبر شاہ ابراہیم علیہ السلام دخیلاس پینز گتی دی دخیلاس کی یوے گتی نا کچھ ورکوم دا جنت کچھ ملاوی گی پنیر ملاوی گی بلے گتی نشات ملاوی گی پے ملاوی گی پینز وارا گتی دی اللہ ورطا دا جنت چنے پاغی کے پیدا کری او دا جنت خوراک ورلا اللہ ورکی دا جنت پا خوراکی اللہ پالیو تربیت و خسمان کئی ولی بن کئی زک بدخ خلب دا اللہ لوی رازی بڑائی برازی توحید برازی دا اللہ حکام دا دل برازی دا تمام دنیا دا پارا دا محمد رسول اللہ نکدے دا رسول مقبول دا خاندان جرڑ دا رسول اللہ علیہ السلام دا امت جرڑ دا اللہ حفاظت دا جنت پاسا طلبان نکی دا جنت رزق بملاوی گی ابراہیم خلیل دا کٹ کتنا اللہ دا جنت شاعت ورکی مٹ کتنا اللہ دا جنت پہ ورکی آن تر دے پورے دا جنت پا خوراک بانے پالی لکی گی روز کے دابتی عمر لوی گی اب تک دا میاش عمرہ او دا میاش عمرہ اللہ دا کال پا مقدار لوئی اللہ حفاظت کی واللہ احنے کعبان دے خزخاون دا کوچو چنل عمر دا زچلا شغما شمم پریخ دے
اغا غار خطرناک تے زنگل خطرناک تے زبرو مات کرنی مارانو خامارانو خوڑلینی زچلاشو اغا معشوم اگورو اغا لخت جگر اگورو چی مرد کجم دے دے خزو خاوندش پی روانیگی سو وقت دنیمش پی رسیدل او د غار د خلینے گٹلر کو نو اغا ابراہیم خلیل اللہ تا مخکرانا دا توڑ تم دے چار چا پیرا اسمان کے موریز دا زنگل کم تیار دا جہان تیار دے خو ابراہیم خلیل اللہ چکم غار کے پروتنو دنیمش پی پتور تیار کیا گئے رانا تیرا خیجی چھ ابراہیم خلیل اللہ پلاستر کے پٹشوے مورمستر کے پٹشوے وہ بھی بچار چا پیرا تیار دا او دا دے معشوم بچی پس جبا باندے دا اللہ و آز رازی او چار چا پیر رانا دا سے رانا نپا قمر کشتا دے نپا کواکبو کشتا دے نپا شمس کشتا دے او دا سے رانا دروز نیشتا لکد ابراہیم خلیل اللہ پا دے تور زنگل تور غار کے چھے اللہ رانا پیدا کرا خلیل پا سجدہ پروت دے آواز کہے چھے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی آغا اللہ تپروتے پا سجدہ معشوم بچی دو اللہ اللہ کئی آواز کئی چھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ربی رب السماوات والارض ربی رب السماوات والارض رب المشارق والمغارب رب المشرقین والمغربین رب الشمس والقمر لگیا دے دا اللہ حمد و ثنا بیانی اولوی پا سجدہ کے بیانی ابراہیم خلیل اللہ پلار آزر ورطا گوری موری ورطا گوری حیران و فریشان دی چی یا اللہ معشوم پا غورو کے دو اوپ میاشتو پا مقدار لوئے دے ولی بنلوی کی سکچ دا اللہ نبی دے ولی دے جلی دے تقی دے نقی دے مزکی و حادی دے خپلم حادی دے و بلتم دا ہدایت ذریعہ دا زکے اللہ نے کابان دے بی بی لگیا دا پا معشوم بچی آوازو کو وہ بچہ ماں پی جنو کنا وہ بچہ دا پلار پی جنو کنا اب بچے ورطوی ماں تا دومر معلوماتی تم مورے و دا میں پلار دے وپلار کل کل رازا زبدر باندے زڑ ڈاڑا کوما او دا زیبو سے گم دا اللہ پا حکمت او دا اللہ پا امر بدلتے ماں پلارم روان دے مورم روان شوا شاشات گوری چی یا اللہ معشوم بچی پاتے دے لخت جگر پاتے دے یا اللہ یو طرف تا زڑ در کے بل طرف تا دا نمرود بدبختہ نیریگی آنتر دے وہ میاشتے منز کے تیرے شوی کور تیرا روان کم چکور لراغی ورطوی پلارا زمون رب سوک دے ستا رب سوک دے زمان مور رب سوک دے پلار ورطوی بچی از ستا مور رب ایمان او زمان رب نمرود دے پلارا خدای دا پارا کما تو وای چه دا نمرود رب سوک دے ورطوی بچی چپش دا نمرود رب نشتا نمرود پخپل باندے رب دے وپلار نمرود ادکی گیو کنا خوراک یو کنا وی بچے خوراکم کئی ادکی گیم وی پلار پا خدای قسم دی اللہ لخوب نرازی و خوراک نکئی دا خوراک و خوب نمبراو منزادے وہ بچے چپشدہ خبر مکوا کہ نمرود خبر شو بچے تاب قتل کی او مونگ بم در سرمڑ کی زمونگ دستانی نبم سر بل کی اورتی ابا جان اللہ ساتل والا دے حقیقت مپٹوا حقیقت چا پٹ کرن دے اللہ بادشاہ دے اللہ مالک دے دزمک آسمانون خالق دے یو اللہ تسجد لگوم یو اللہ بیادوم وہ بھی پخدے قسم دے غما
معشوم نه چې مونږ یریدو نمرود یریدو کائنات یریدو هغه معشوم په خدای قسم دې زمون کور کې پیدا دی کالو پوری داغو تمام رازونه پټ کړی دي نن خزو خاون صلاح کوي مشوره کوي چې دا معشوم به واخلو او د نمرود دربار ته به بوزو ک نمرود وجنی مړ دي کی خاصه نه چې مونږه بلا سزا را کی او مونږ پاغي باندې قتل کی چې دا معشوم تاسو ولې پټ کړی نن خلیل معشوم بچی راونیو او پغی کې واغستا د نمرود بدبخت او کمبخت دربار ته بیاي نمرود دربار ته بوت ورته و نمرودا و بادشاہ ته زمونږ الله ته زمونږ مولا ته زمونږ رب دا معشوم نور خبر کوي اغه معشوم چې ته یری دی اغه معشوم زمون په کور کې پیدا دی مونږ را وست کپره دیو ک قتل ستا خو خداستا نمرود ته پوس کوي بچوایا ستا رب سوک دے ستا د پلا رب سوک دے او ستا د مور رب سوک دے بچیا دارا تا بیان کا ابراہیم خلیل اللہ ورتوی چی ربی اللہ رب زمونگا اللہ دے ربی اللذی هو یطعمنی ویسقین اللہ زمونگ رب دے چیزے پیدا کرے مالا خوراک اس کاک را کئی اذا مرستو فهو یشفین چی بیمار شمنو مالا اغا شفا را کئی رب خو اغا ذات چی اسمان ادرول دے زمکے ویڑا کردے دا ہواگانے چلئی رب العزال مکول و جم دی کول کئی اغا ذات زمون رب دے ما سوا داغن بل رب نشتا رب زمون اللہ دے نمرود ورته غصه کې आवाज کوي چې زمالک د اسمانونو د زمکه ما زد کائنات بادشاہ يم بلکې انا ربکم الاعلى زد تمام جهان رب ما ونمرود رب العزال مقول کوي معشوم بچي ولاله موحد ولاله ایمان او یقین لرل والا ولاره بادشاہ مخ کې ولار دی بادشاہ ته مخامخ आवाज کوي شرب آغازات چاغل وفات نشتا ممات نشتا اب طول عمر جم دیوی پلم جم دے جم دی کول کئی او مڑ کول کئی آغازات زما اللہ او اغا رب العالمین دے نمرود حکم کئی چستا رب مڑ کولم جم دی کول کئی نو زمڑ کولو جم دی کول کو ما بی گناہ رونیو اغی قتل کو گناہ گاری پانسے نروس اغی پری خودو ورطی خلیل دا زما کار دے ما طرف اوایا زستاسو اللہ ما ونمرود تو خدا میں دے قسم ہوئی سر میں دے بیل شی لاسونا میں دے جدا شی سرمن میں دے جدا شی بدن میں دے پا اور بانے اس وزی خدا سے اللہ زن منم لکا سنگ چتزانتا ہے زما اللہ دو نور خات طرف نور راخی جو قبلے تے غرزی کتا تکڑا یوزانتا اللہ ہے نو تے دا نور خاتنا مراخی جوان نور پریواتن روخی جوان نور خات طرف تے گزار کا بیا بدرتا اللہ ہوئے فوہت اللذی کفر نمرود حیران شو پریشان شو جواب ورنہ اللہ ایرک زکا ان اللہ لا یہد القوم الظالمین نمرود حکم کچدا بچی واخلے دل اخپل تربیت و خصمان ورکے نبی مال راولے اس نا پوید زور تسنوے ماں نمرود لگیا دے دخپل بوتانو او دخپل الہیت پر چاروں مشن شروع کرے دے ابراہیم خلیل اللہ لگیا دے یو اللہ تخلق بلی یو شریعت تخلق بلی یو ملت تخلق بلی یو اللہ منے اغا اللہ منے چھ انسان پیدا کو روحی ورلور کو بیا بے وفات کی بیا بے جمدی کی سوک پا جنت تبوزی سوک پا دوزخ تبوزی دا صراط میزان مالک اغتا اللہ واہے او سر یو اللہ تخاق ہے ابراہیم خلیل اللہ دے حرکات و سکناتو تبلیغ بیاننا واز دا بیاننا دا دین دا اسلام دا مشن نمرود خبر شو نمرود ورطوی مالی راولے زبوال یولو یا سزا ورکما نمرود دربار کے اولار دے نمرود ورطا آواز کئی و ابراہیم دا زور بچیان
ستا پلار زما خوراک کوي زما اسکا کوي زما کپڑے غوندي زما تنخوا خلی تا په لوی تم ماته الله وای او ستا پلار او مور ماته الله وای ابراهيم خليل الله ورته زما هغه الله دې د اسمانونو نه برابر د دنا پته د الله نه بر لاهوت او ملکوت جبروت ناسوت نه زما الله برابر دې نمرود आवाज کوي چې اے ابراهيم زبدر له هغه الله قتل کمو شهید کما وفات کم په غشوبه علماء چې تبکم الله نازيږي وبدبخت داس موایا ان الله حي لا يموت الله جم دې مرګ ورلنشتا وفات ورلنشتا ابراهيم خليل الله حکم کو چې غشروړ ابراهيم خليل الله چې پچا مین دې پچا یقین دې پچا ایمان دې نن ورله هغه الله په غشو باندې علماء غشرانی عثمان ته گزارې سماله چې غش گزار کو او دا ورته چې ابراهيم خليل الله ته چې په الله باندې نازيږي نو هغه الله بدر لز شهید کما غش گزار شو ابراهيم خليل الله جار چې یا الله پسنګ بدبخت اورېدلې ما یا الله پسنګ سیاکار خطاکار او ظالم باندې اورېدلم یا الله ته علاج وکا ابراهيم خليل الله خفغان کئی آیو سوران کئی دے بدبخت غشرا واغست او اللہ طرف تے گزار کر آسمان تے گزار کر اللہ جبریل امین تا حکم کئی و جبریل امین غشرا ونسا د نمرود غش زما دربار ترا گئے پدے نتراغ چ دا بزو دا اللہ دربار نہ پوینو باندې سر روڑما او دا اللہ پوینو برنگی لاش سمندر کے غش واخلا نهنگو لوینا تروڑا ام دغا غش پوینو سور کا او د نمرود مخته گزار کا ابراهيم خليل الله سرب نمرود جگڑا دا او ورته داوی چې زو پدی غش ستا لولما او استاد الله د دربار نه مې پوینو سور روړما نو دا غش ورته پوینو سور کا او د نمرود مخته گزار کا جبرائیل امین اے پروردگار عالمات دیکھ دس حکمت و سمن شاہدہ سمرزادہ یا اللہ ز پویم تا پہ پوئی دارات بیان کا جبرائیل امین تا اللہ او فرمائے کہ دادا اللہ در دے دادا مولا در دے دادا آقا در دے دادا شہنشاہ در دے دادا رب السماوات در دے دادا رب العالمین در دے رب المشرق والمغرب در دے دادا رب المشرقين والمغربين دردي دادا رب السماوات ورب السماوات والارض رب المشارق والمغارب دردي دادرنا د اچا جوله او د اچا کچکول خالی نزي کده نمرود غشي خالی لاشي نو نمرود په بیا واس کوي چې د الله د در نظم غشي خالی راغی نو دا غشي په وینو سر کا زما در تراغلی چې د نمرود غشي زما د در نه خالی لا نشي سو وقت غشی گزار دے نمرود روا غصو تمام دنیا تے اعلانو کو چھ ابراہیم خلیل اللہ پا کم رب ایمان روڑے دا اغا اللہ میں والا قتل کو دلیل دادے علامہ دادے چھ غشی پوینو سور دا اسمان نراغے معلوم دادے چھ ما اللہ وفات کو ابراہیم خلیل اللہ توی بیا آیا وی قربان اللہ حی لا یموت اللہ لوفات نشتا تمام عمر بجم دیوی اللہ جاویدان دی اللہ لوفات نشتا دے ممات اللہ لنشتا دے وی خدت چپکم اللہ نازی گی زبد اورتا غرزوم چغے والا آوازوں کو چخرقو والقوه فی الجہیم اور روڑے دوزخ ورتا جوڑ کے جہنم ورتا جوڑ کے شپگ میشت پوخانو قچرو سنگانو اتیانو بانے خشاک رازی زنگل لچ وردنو آواز کی گی ابراہیم خلیل اللہ سیزو دا نمرود دشمن سیزو اغد پار خشاک پکار دے اریا ان جاری چی اللہ ستا خلیل دے ستا جلیل دے ستا رفیق دے ستا ملگر دے ستا توحید بیانے ستا وحدانیت بیانے یا اللہ دا سلطنت و دا نبوت خاون دے منور لخشاک نورکو زکستا خلیل پہ باندے سیزی
نمرود په حکم باندې زران راځي اون راځي انګوران راځي انار راځي شپږ میاشتې په ځنګلو کې خشاک رو چلید او شپږ میاشتو کې د ځنګل خشاک اوچ شو شپږ میاشتې جهنم جوړ کو دوزخ جوړ کو اور گزاريږي سلويخت ملو کې دوزخ او کنده تیار ده اور لګي کیږي نه لمبه وي چې اور ګرم شو ابراهيم خليل الله ته وي راشد چې په کوم الله باندې نازيږي نن هغه الله ته आवाज وکړه الله دې را نخلاص کی ابراهيم خليل الله له ټال جوړ کو جمعیت نو استه یو نری لنګي ورته وو او پټال باندې کې نولو د اسمان پرشته جاړي میکائیل جبرائیل په منډه منډه راځي و ابراهيم خليل الله وایا مون په منډه راځو کوستا حکم وی چې مدد در سره وکړو او د نمرود اور نه خلاص کو ابراهيم خليل الله ورته आवाज کوي چې و جبريل و میکائیل دارت وجبد تازنا سما ته چې چار لګلې ارانه لري د کنيزه هغه ورته جواب کې وای چې ان الله قریب الله قریب او نږدې دی حاضر او ناظر دی تام ګوري مام ګوري ابراهيم خليل الله ورته جبريل امين واپس لاشه چې کوم الله په دې ټال کې نولم کوم الله د پاره دین او ملت حق د پاره ورته گزارې غما دا چې د چا دین دی کاغه مې مدد کوي نو وبکستانه مدد نه غواړم ترانه پاړم شاه ابراهيم خليل الله چې پټال کې نولو فرشته راځو ټاله ویو د خدای خلیل مسیدا دا جلیل القدر پیغمبر مسیدا نبی مسیدا و بدبختا اسمان به اوروالی زمکه به اوروالی خبردار ابراهيم خليل الله تاسو موایا نمرود چې ټاله ور کوي ټال زمکه نه خوځي شیطان واس کوي یو دوسر تور سره خزرا ولي چې سرونه سرتوري یو د ټال نه یو طرف ته ودروي بل د ټال نه بل طرف ته ودروي نمرود ورته وي شیطان دې کې د غرض دی وی قربان نمرودا سر تور سره خزه چې په کم کور کې وي هغه کور ته الله نه ګوري دا الله فرشته ناراضي دا الله رحم ناراضي سوچ چې خزرا شو سر تور سرونه وي نو دا فرشته بټ او شرمېږي ټال بپریدي تاسو بټال اور ته گزار کې او فرشته بت نه لاړ شي سو وخت سر تور سره خزرا له فرشتو مخونه پټ کړ او شرمې دي او پجا باندې ټال پرې خو دلاړې ټال باندې ابراهيم خليل الله ناسه ټاله ورکړه اور د منځ ته ورسه ټاله غوس کړلو روانه کې الله جبريل امين ته حکم کوي چې لاړ شاه ابراهيم خليل الله ته د جنت بهترین کمیس واغوندوا هغه کمیس ورته واغوندوا کم کمیس چې آدم عليه السلام ته د عرفات په ډیره ما غوستو کم کمیس چې مان محمد رسول الله تا اب قیامت کې اغوندم هغه کمیس عیسی علیہ السلام ته مې اغوستولیو موسی علیہ السلام ته به اغوندم هغه کمیس یوسف علیہ السلام ته به اغوندم لاشه هغه کمیس وروړه او مغه کمیس وروا غوندو په مزه اور کې کېدا خو اور ته आवाज وکړي الله وي چې اے اوران خبردار غوړې کدا نار کوټه دې فوري دې انار زرغون شي ګلونه دې وکي او باغې کې انار دې زرغون شي کدا انګور بوټي وي انګور دې زرغون شي ګلاب بوټي کدا انځر بوټي څومره بوټي شنه وړي دي هغه دې په خپل قسم باندې ودرېږي په خپل حالت کې دې هغه فوري ودرېږي زور زم فرشته لګم چې هغه کې الله د جنت مې وي او د جنت ګلونه نال کې ابراهيم خليل الله ته اواکه جبريل امين کمیس اغوندي او لاندې د جنت پتخ کې نه ولي کې نه زکه چې
ابراهیم خلیل الله دا الله دی او الله د ابراهیم خلیل الله دی و خلیل اور تدانگا خلیل اور تدانگی داس نوی چی اللہ اور بمی اسیزی ظلم را سرم کوا دا اللہ حکم دے خلیل زکا دا اللہ حکم تغارق دی چی پالے یقین دے پالے اعتماد او پالا باندے ایمان دے اللہ دے زمونگا استاسو دغس یقین و ایمان پالا پیدا کی اور رب رحیم دا پارا ابراہیم خلیل اللہ دو اور منستا گزار یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اور خبردار ابراہیم علیہ السلام درنا آزار نشی سلویخ رض و سلویخ پہ ابراہیم خلیل اللہ دو اور منس کے ناستے چار چاپیر اور بلے گی غرغنڈی دی دا نمرود دا گمان دے چو اور با ابراہیم علیہ السلام سی ظلوی اور با ابراہیم علیہ السلام ایرہ کڑیوی لگے کڑی بھئی ابراہیم خلیل اللہ حکموں کو چو اور چار چاپیر مڑ کے اور منڈکے دے ابراہیم خلیل اللہ آغیر روڑے قمتے اخائے چو سوک دا اللہ نگرو گردانوی دو نمرود الہیت نمانی علویت نمانی احدیت ابدیت نمانی سرمدیت نمانی دا اللہ دا ربوبیت پزے باندے دا نمرود ربوبیت نمانی نو دا غشان بے رکم لکا ابراہیم چے میرا کو داخل کو تیلانو کے سوقت چے نمرود اور ملکے چار چاپے لگورے نمرود چے اور منستو قتل ابراہیم خلیل اللہ ور کے ناستے مسکی مسکی کی گی اور سر جبریل امینوں میں کئیل ناستے اولا سورہ پہ چولی دی ورطوئی خلیل آیا دیر زندگی دے تیر اکرام غار کے دے جل تیر کو تنور کے دے جل تیر کو غرونوں کے دے جل تیر کو تا غرونوں کی زندگی و زنگلوں کے تیر اکرام دارا توایا چھ دیر خوشحالی در تا چرتا کے ملاو دا ابراہیم خلیل اللہ ورطا قسم خوری چی پا رب کائنات میں دے قسم ہوئی چیز نمرود اور تا گزار کما دا سلوی خرز رابان دا سے تیر شوی لکا انسان چی پا جنت کی حسیگی جبریل امینم تبسم کئی خان دی او نمرود اور تا گوری پزربانے سروت کی بلیگی چی یقینی دے ابراہیم خلیل اللہ رب دیر غیرتی دے ابراہیم ایران بچ کو وخلیل راشا تچ کم رب اون سے زلے کم اللہ چھتا بچ کرلے کم رب العزال چھتا تو اور گلی گلزار کا زبستا دا اگر رب پنام باندے دیر قربانی کما آتیان با قربانی کما اوخان با قربانی کما گڑان با قربانی کما زبچیلی قربانی کما سلو نمزر قربانی بستا دا اللہ پنم او کما زکستا اللہ دیر غیرت دی ابراہیم خلیل اللہ ورطوئی چا اغی پوری دن گڑان منظور دے نہ دے چیلی منظور دے نہ دے اتیان و خان منظور دے چا ترکم وقت پوری تا یو اللہ تصر پا سجدنی خو دے او تا داسنی ویل چا آمنتو باللہ زما پا ایمان زمان پا اللہ ایمان دے او ما پا ایمان باندے اللہ منو دو او اللہ میں پا ایمان منو دلے دے زما پا اللہ ایمان دے داغین بعد بستا گڑان او چیلی منظور شی چی ایمان دی نیروڑے گردن نے ہاتھ شوی نے پا خدے قسم دیتا نا اللہ قربانی نا قبلی پارام کینا زان مستڑی کوا آگے اللہ تا نیکابا اللہ تا گردن نے ہاتھ شا چستام نیکابان شی او زمام نیکابان دے نمرود لگو سورلا و ابراہیم زماد کلی نلاشا وطن میں پریدا خار میں پریدا زکا چتم پکے اسے گے زم پکے اسے گما مال حیا رازی نو ابراہیم خلیل اللہ زماد خار لارشا خلیل اللہ پسجدہ اللہ تو پریوت یا اللہ ستا حکمو اور تو گزار شما ستا حکمو اور نرابار شما اس رات حکمو کا نمرود میں کلی نو باسی نو یا اللہ چلار شماو کنا اللہ جبریل امین را لگی
چې و خلیلا بیبي سارا ځان سره ملګری کا دا ستا د تر لور دا ستا بیبي دا ستا رفیق حیات دی دا وطن پریدا او بل وطن تلاشا الته زما ذکر و اذکار کوا زما د دین تبلیغ کوا زما د دین مشن سرته رسوا زبد نیک آباد ما ابراهیم خلیل الله بستر واغستا ځان سره د سفر سامان واغستا دا الله حکم دی چې اے زما خلیلا ما د پار وطن پریدا بچی پریدا اهل و عیال پریدا خپل مشران پریدا خاندان پریدا پلار و مور پریدا او بل وطن تلاشا ابراهیم خلیل الله ځان سره بیبي واغستا روان دی ناش پہ ورز مزل ہوشو خپی پولی دی خپو باندی تڑاکی دی بی بی لگیا دا ودا اللہ خلیلا دلتا بدممکو او کم اللہ باندی چی مان دی موسر چی دا کم اللہ مدد تیاغی اللہ تب یو سو سجدے لگو او لغن دی با آرامکو خلیل لگیا دی اللہ تولار دی الحمدللہ رب العالمین دا لالو یو سنا بیانی دا اللہ حمد بیانی او پا منز باندے ولار آنچے سجدے للار سجدہ کے وقت جبریل امین آواز کہیں وخلیل اولا دلتا پا دے منوفا خار کے یو بدبخت دے یو ظالم دے یو جابر دے او یو دیر سیاکار و خطاکار زناکار بادشاہ دے آغا دا مسافرون خز اخلی او ورسر بدفیلی کئی خو خبردار پا دغلار چلار شی دا سولوئے چی دا زمان خزنا خز خاون ناخلی اور سربت فیلیو زنا کئی تو ورطو آئے چی دا زمان خوردا چی دا خز درد پریدی ابراہیم خلیل اللہ چی پروردگارا ستا حکم دی ذرا روانے ما یا اللہ دا دغی بدبخت و ظالم بادشانا میں پامان کا خلیل اللہ پلا روان دے بی بی مرسر روان دا آدر دے چی دا منوفا خار بادشاہ خبر شو او حکم او کچی لاریونی سے سمر مسافر ملمان رازی نو فوری سرد خزورا روان کے خلیل اللہ لرا گئے دا اللہ خلیل لرا گئے دا اللہ محبوب لرا گئے دا اللہ نبی لرا گئے گرفتاری اکڑلا خز تیمت کرے واچولے خلیل تیمت کرے واچولے آنتر دی چی دا منوفا خار بادشاہ تے پا دربار کے حاضر کو بی بی سارا دا دنیا دنورنا پلس چند خستدا دا دنیا دا قمرنا پلس چند خستدا ستوری دا غی دا مخ نشرمیگی نور اسپو میں دا غی دا حسن نشرمیگی بادشاہ چی دا سارا مخ تا گوری ورط ابراہیم دارت و مسافر پردیسی چی دا جنہی دا صدا ابراہیم خلیل فرمائی یا اللہ ستا حکم دے زور تکویم چی دا میں خزدا نو جبرائیل امین ویلی دی او تمام خلق کوئی چی دا خزو سربت فیلی کئی کستا اجازی زبورتو ویم چی دا زما خوردا کی دیش کمی پریدی اللہ ورطوی خلیلتا تا اجازت تی چی سوائی وایا لیکن زبا اگا کوم چی کم زما خوخو منشاوی اگا منوفا خار بدبختا بی بی سارا رونی ورطا وی تد دے سڑی سے وی قربان دا مرور دے زد دا خورم خلیل توی دا دے صدا زوی دا دے رورم دا می خور دا خدا اگی بادشاہ اڑا صبر نشو بی بی سارا رونی اد کرو کے اترلا زنزیرون ورطا واچول خلیل بار اترا او دا بی بی واغستا او دن کمرے تتن بندی نکا خلیل لگیا دے پسج دا پروتے چی یا اللہ ستاد پارا میں اورتا و دنگل کلی میں پریخو خاندان میں پریخو مور و پلار میں پریخو دل یا اللہ دا ٹولر ساسانو خدا دے رگران دا چی زوالانی موزما خز سر دے بد فیلیوشی یا اللہ تغیور ذاتے زستا نبی مغیورم یا اللہ تزما مددگاروں کا بانشا یا اللہ تد بی بی سارا محافظ و ناصر شاہ رب العالمین
یزال تے صادر پزمک کے خود یا اللہ محافظ تے ناصر تے ساتلو والا تے ناظر تے رب لا یزال زبدر تا سجدہ باندې پرو زما کار سجدہ دے او ساتلو والا تے رب العالمین تزما د خزنے کا بادشاہ رب لا یزال حکم جبرائیل امین تکئی و جبرائیل امین لاشا زما د خلیل بی بی د منوفا د خار ظالم بادشاہ سردا دغه کوټه والا پزمکه دنکا او د کوټه د دیوالونو په ځای باندې کارو مزیدار شیشه کېدا چې دغه بادشاہ ظالم او بی بی سارا ابراہیم خلیل اللہ تخکاری او خلیل اللہ بادشاہ تخکاری یو بلگوری کدا بی بی پا کوٹا دننوی بی بی قسما قسمون اخری چه سیرات ندویلے خود خلیل اللہ بتسلین رازی جبرائیل امین راغ کوٹا ہے ختم کو دا کوٹے دا دیوال پزے جنتی محل روڑو شیشی روڑے او خلیل تا حکم کئی چه مخامخ کوٹے تا گورا ستا بی بی بملار دا او بادشاہ والار دے ظالم بدبخت والار دے تے تماشا کو تو ورطا گورا حضرت خلیل لگا دی دخبل بی بی طرف تا گوری منس کے لویا پاسے لدا بادشاہ لگشی چے سوک بی بی تلاس واچئی نو بی بی لاسو نجوڑ کی چی یا اللہ زستاد نبی ستاد ولی خزیم او بی بی ما یا اللہ دا دی زناکارو بدبختن امان راکا آغا بادشاہ چے بی بی تلاس واچئی زمکتا اللہ حکم کئی چے وزمکتا دا خلیل بی بی دا ابراہیم بی بی دا ازمکتا لگے شاہ تا تا اجازت دا ظالم بچہ تر دا نام پور خخ کا حکم غصہ راغ دا غصے حکم راغے زمکا پا غصہ شلا بی بی تا چے دا بادشاہ لاس واچئی بی بی تا چے لاس واچئی زمکا راکا گی بیا ورطا لاس واچئی نام پور راکا گی بی بی معاف کئی آن تر دے پور چے مرے پور زمکا راک کا بی بی تو چے ماں معاف کا پا خدای قسم دے زتا تسنوے ماں خو ماں معاف کا چیز مکے نزو بیل شموز مکہ میں معاف کی بی بی حاجر وچے اے پروردگارا تب بھی پویدہ بادشاہ ماں معاف کرتے معاف کا زمکے تالاوے پریگی دا خوچ زمکے پری خودو دا بی بی سارا کرامت ولید دا ابراہیم خلیل اللہ کرامت ولید ورطا اے سارا چتا معاف کم نزمکے پری خودم خلیل تو آیا چه زمایو مزیدار لودا دیر حسینہ جمیلہ کفیلہ عدیلہ فضیلہ دا اب تعالی درکما ستو نزانو یو طرف تا نمرود دے او بل ڈرت ابراہیم خلیل اللہ دے دا نوح نبی اللہ سلور زامنو دا یو نم یافس دے دا یافس پا اولاد کے تمام یاجوج ماجوج زیدان دا نوح علیہ السلام نسیدی ماشاءاللہ مکمل بیان با دا یاجوج ماجوج دا جدا تقریر کے جدا بیان انداز کی پیش کی گی نو یاجوج ماجوج دا نوح علیہ السلام نسیدی دا یافس زامن دی دا دویم زینو میں حامو سلطنت و بادشاہی قوت دا حام پا اولاد کرے وایا زستاسو اللہ ما و نمرود پخدے میں دے قسم ہوئی سر میں دے بیل شی لاسونا میں دے جدا شی سرمن میں دے جدا شی بدن میں دے پا اوربانے اس وزی خدا سے اللہ زن منم لکا سنگا چھتا زانتا ہے زما اللہ دا نور خات طرف ننور راخی جو قبلے تے غردی کتا تکڑا یو زانتا اللہ ہے نو تے دا نور خاتنا مراخی جوان نور پریواتن روخی جو نور خات طرف تے گزار کا بیا بدرتا اللہ ہوئے فوہت الذی کفر نمرود حیران شو پریشان شو جواب ورنہ اللہ ایرکر زکا ان اللہ لا یہد القوم الظالمین نمرود حکم کچدا بچی واخلیں دلخ پل تربیت و خصمان ورکے نبی مال راولیں اس نا پوید زور تسنوے ماں
نمرود لګیا د خپل بوتانو او د خپل الہیت پرچار او مشن شروع کړی دی ابراهیم خلیل الله لګیا دی یو الله ته خلق بلی یو شریعت ته خلق بلی یو ملت ته خلق بلی یو الله ومنه هغه الله ومنه چې انسان پیدا کو روح ورلور کو بیا به وفات کی بیا به جمدی کی سوق په جنت ته بوزي سوق په دوزخ ته بوزي د صراط میزان مالک هغه ته الله وای او سر یو الله تخق ابراهیم خلیل الله د دې حرکات او سکنات تبلیغ بیان واز د بیان د دین د اسلام د مشن نمرود خبر شو نمرود ورته مال راولای زبور یو لوی سزا ورکما نمرود دربار کې ولار دی نمرود ورته आवाज کوي و ابراهیم دا زور بچیا ستا پلا زما خوراک کوي زما اسکا کوي زما کپڑے غوندي زما تنخوا خلی تا په لوی تم ماته الله وای او ستا پلا او مور ماته الله وای ابراهیم خلیل الله ورته زما هغه الله دی د اسمانونو نه برابر د دنا پته دلا نبر لاهوت او ملکوت جبروت ناسوت نظما الله برابر دی نمرود आवाज کوي چې اے ابراهیم زبدر له هغه الله قتل کمو شهید کما وفات کم په غشوبه علماء چې تپکم الله نازيږي وبدبخت داسموایا ان الله حي لا يموت الله جم دې مرګ ورلنشتا وفات ورلنشتا ابراهیم خلیل الله حکم کوي غشروړ ابراهیم خلیل الله چې پچا مین دې پچا یقین دې پچا ایمان دې نن ورله هغه الله په غشبان علماء غشرالی واسمان ته گزارې سماله چې غش گزار کو او دا ورته چې ابراهیم خلیل الله ته چې په الله باندې نازېږي نو هغه الله بدر لز شهید کما غش گزار شو ابراهیم خلیل الله جاری چې یا الله پسنګ بدبخت اورېدلې ما یا الله پسنګ سیاکار خطاکار او ظالم باندې اورېدلم یا الله ته علاج وکا ابراهیم خلیل الله خفغان کوي آیو سوران کوي دې بدبخت غشرا واغست او الله طرف ته گزار کو اسمان ته گزار کو الله جبرائیل امین ته حکم کوي و جبرائیل امین غشرا ونسا د نمرود غش زما دربار ته راغی پدې نتراغ چې دا بزو د الله دربار نه پوینو باندې سر روړما او د الله پوینو بارنګي لاش سمندر کې غش واخلا نهنګ لوینه تروړه دغه غش پوینو سور کا او د نمرود مخه ته گزار کا ابراهیم خلیل الله سره نمرود جګړه دا او ته دا وای چې زه په دې غش ست الله علماء او استاد الله د دربار نه مې پوینو سور روړم نو دا غش ورته پوینو سور کا او د نمرود مخه ته گزار کا جبرائیل امین اے پروردگار عالمات دیکھ دے حکمت و سمن شاہدہ سمرزادہ یا اللہ ز پوئم تپ پوئے دارات بیان کا جبرائیل امین تا اللہ او فرمائے کہ دادا اللہ در دے دادا مولا در دے دادا آقا در دے دادا شہنشاہ در دے دادا رب السماوات در دے دادا رب العالمین در دے رب المشرق والمغرب در دے دادا رب المشرقين والمغربين دردي دادا رب السماوات ورب السماوات والارض رب المشارق والمغارب دردي دادرنا د اچا جوله او د اچا کچکول خالی نزي کده نمرود غشي خالی لاشي نو نمرود په بیا واس کوي چې د الله د در نظم غشي خالی راغی نو دا غشي په وینو سر کا زما در تراغلی چې د نمرود غش زما د در نه خالی لا نشي سو وقت غشی گزار دے نمرود را واغستو تمام دنیا ته اعلان کو چې ابراهیم خلیل الله په کوم رب ایمان وروړي دا هغه الله می ول قتل کو دلیل دا ده علامه دا ده چې غشی په وینو سور د اسمان نه راغی معلومه ده چې ما الله وفات کو ابراهیم خلیل الله ته وی بیا وایا و قربان الله حي لا يموت الله لو وفات نشته تمام عمر بجم دی الله جاویدان دی الله له وفات نشته دی ممات الله له نشته دی وی خدته چې په
पकम अल्लाह नाज़ेगे ज़बद औरत गुर्ज़ोम चगे वाला आवाज़ को चखरकू व अलकूहु फिल जहीम और रोड़े दोज़ख वर्ता जोड़ के जहन्नम वर्ता जोड़ के शपग में पूखानो कचरो संगानो अतियानो बाने खशाक राजी जंगल लचवर्दिनो आवाज कीगी इब्राहिम खलीलुल्लाह सीजू द नमरूद दुश्मन सीजू अगद पार खशाक पकार दे अरया उन जारी चिया अल्लाह सा खलील दे सा जलील दे सा रफीक दे सा मलगर दे सा तौहीद बयान सा वहदानियत बयान या अल्लाह द सल्तनत व द नबुवत खावन दे मुंह वरला खशाक न वरको ज़कस्ता खलील पे बांधे सीजी नमरूद तो हुक्म बांधी जरान राजी उन राजी अंगुरान राजी अनार राजी शपग में आश्ते पजंगल के खशाक रो चले और शपग में आश्तों के दजंगल आ खशाक उच्छो शपग में आश्ते सब जहन्नम जोड़ को दोज़खे जोड़ को और गुजारेगी सलवेख तुम्हें लुके दोज़खों कंद तैयार अदा और लुगे की गिना लंबे हुए छो और गरम शो इब्राहिम खलीलुल्लाह तो राशत चपकम अल्लाह बांधे नाजेगी नन अगे अल्लाह ता आवाज कचालगा अल्लाह देरा नखलास की इब्राहिम खलीलुल्लाह ले टाल जोड़ को जमीयत नोस्ते यो नारी लंगे वर्त हुआ आओ पटाल बांधे के नोलो दासमान पर रिश्ते जाड़ी मेकाइल जिब्राइल पमंड मंडराजी वो इब्राहिम शुमरा आओ दमिया शुमरे अल्लाह द काल प मकदार लोये अल्लाह हिफाजत की अल्लाह ने का बांधे खज़ खावलता कोच वचन मरदा जचला शगमा शुमुम प्रेख दे अगर खतरनाक थे जंगल खतरनाक थे जबरू मात करनी मारानो खामारानो खोड़लिनी जचलाशु अगर माशुम उगुरु अगर लख्त जिगर उगुरु च मर्द कजम दे दे खजो खावंद पे रवानीगी सवक्त द निमिश पे रसीदल औ द गार द खलेने गटलर को न अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह तमख के राना दा तोड़ तम दे चार चापेरा आसमान के मुरियजदा जंगल के त्यार दा जहान त्यार दे इब्राहिम खलीलुल्लाह चकम गार के प्रोतिन दनी मिश पे पतोर त्यार क्या गे राणा तेरा खीजी चे इब्राहिम खलीलुल्लाह प्लास्टर के पटशुए मोरन सर के पटशुए वो भी विचार चापेरा त्यार दा औ ददी माशूम बची पस जबा बांधे दा अल्लाह आज राजी औ चार पेर राणा दास राणा न कमर किश्त दे न कवाकिब किश्त दे न शम्स किश्त दे औ दास राणा दरवाज निश्त लकद इब्राहिम खलीलुल्लाह पदे तोर जंगल तोर गार के चे अल्लाह राणा पैदा करा खलील पर सजदा प्रोत आवाज कह या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी आगा अल्लाह तपरोते पसजदा माशूम बची दो अल्लाह अल्लाह कई आवाज कई चला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बी रब्बुस समावाति वल अर्द रब्बी रब्बुस समावाति वल अर्द रब्बुल मशारिक वल मगारिब रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन रब्बुश शम्स वल कमर लग्या दे दा अल्लाह हमदो सना बयानई औलुई पर सजदा के बयानई इब्राहिम खलीलुल्लाह प्यार अजर वर्त गुरी मोरे वर्त गुरी हैरान और परेशान रिची या अल्लाह माशूम पे वो रोज के दो वो म्याश तो पे मकदार लोए दे वली बनल किस कच दा अल्लाह नबी दे वली दे जली दे तकी दे नकी दे मुज़क्कियो हादी दे पलम हादी दे उबल तम दा हिदायत जरिया दा सके अल्लाह ने का बांधे बीबी लग्या दा माशूम बची आवाज को वो बच्चा माँ पे जनो कना वो बच्चा दा प्लार पे जनो कना अब बच्चे वर्तवी माँ तो दूमरा मालूमाती तमे मोरे उदा में प्लार दे वो प्लार कल कल राजा
زبدر باندې زړه ډاډه کوما او دا زبو سیګم دا الله په حکمت او دا الله په امر بدلته ما پلارم روان دے مورم روان شوا شاشات گوری چی یا اللہ معشوم بچی پات دے لخت جگر پات دے یا اللہ یو طرف تزر در کیو بل طرف تا دا نمرود بدبختا نیریگی آن تر دی ہو میاشت من کے تیر شوی کور تیرا روان کم چکور لراغی ورطوی پلارا زمون رب سوک دے ستا رب سوک دے زما دا مور رب سوک دے پلار ورطوی بچی از ستا دا مور رب ایمان او زما رب نمرود دے پلارا خدای دا پارا کما تو وای چه دا نمرود رب سوک دے ورطوی بچی چپش دا نمرود رب نشتا نمرود پخپل باندے رب دے وپلار نمرود ادکی گیو کنا خوراک یو کنا وی بچے خوراکم کئی ادکی گیم وی پلار پا خدای قسم دی اللہ لخوب نرازی و خوراک نکئی دا خوراک و خوب نمبراو منزادے وہ بچے چپ شدا خبر مکوا کہ نمرود خبر شو بچے تا بقتل کی او مونگ بم در سرمڑ کی زمونگ دستانی نبم سر بل کی اورتی ابا جان اللہ ساتل والا دے حقیقت مپٹوا حقیقت چا پٹ کرن دے اللہ بادشاہ دے اللہ مالک دے دزمک آسمانون خالق دے یو اللہ تسجد لگوم یو اللہ بیادوم وہ بی پخدے قسم دے غما معشوم نچی مونگ یریدو نمرود یریدو کائنات یریدو اگا معشوم پخدے قسم دے زمون کور کے پیدا دے وہ کالو پورے داغو تمام رازو نپٹ کری دی نن خزو خاون صلاح کئی مشورہ کئی چه دا معشوم بواخلو او دا نمرود دربار تا بے بوزو که نمرود وجنی مردی کی خواسے نچی مونگا بلا سزارا کی او مونگا پاغی باندے قتل کی چدا معشوم تاسو والے پٹ کرے نن خلیل معشوم بچے رہونیو او پغی کے واغستا دا نمرود بدبخت او کم بخت دربار تا بیائی نمرود دربار تا بوتور تا و نمرودا و باچا تزمونگ اللہ ہے تزمونگ مولا ہے تزمونگ رب ہے دا معشوم نور نور خبر کئی اگا معشوم چتت یری دے اگا معشوم زمون پکور کے پیدا دے مونگ راوست کپرے دیو کا قتل ہے ستاخ و خدستا نمرود تپوس کئی بچے وایا ستا رب سوک دے ستا دا پلار رب سوک دے او ستا دا مور رب سوک دے بچے دارا تا بیان کا ابراہیم خلیل اللہ ورطوئی چی ربی اللہ رب زمونگا اللہ دے ربی اللذی ہوا یطعمنی ویسقین اللہ زمونگ رب دے چیزے پیدا کرے مالا خوراک اس کاکرا کئی اذا مرستو فہو یشفین چی بیمار شمنو مالا اغا شفا را کئی رب خو اغا ذات تے چی اسمان ادرول دے زمکے ویڑا کرے دا ہوا گانے چلے رب الازال مکول و جمدی کول کئی اغا ذات زمونگ رب دے ما سیوا دا غنب بل رب نشتا رب زمون اللہ دے نمرود ورطا غصہ کے آواز کئی چھ زمالک دسمانو نو دزمکی ما زد کائنات بادشاہم بلکہ انا ربکم الاعلا زد تمام جہان رب ما و نمرود رب العزال ملکول کئی معشوم بچے والا لے موحد والا لے ایمان و یقین لرل والا والا دے بادشاہ مخ کے ولار دے بادشاہ تا مخامخ آواز کئی چرب آغازات تے چاگل وفات نشتا ممات نشتا اب طول عمر جم دیوی پلم جم دے دے جم دی کول کئی او مڑا کول کئی آغازات زما اللہ او اغا رب العالمین دے نمرود حکم کئی چستا رب مڑا کولم جم دی کول کئی نو زمڑا کولو جم دی کول کو ما بی گناہ رونیو اغی قتل کو گناہگاری پانسے نروس اغی پری خودو ورطی خلیل دا زما کار دے ما طرف نظام یو طرف تا نمرود دے او بل ڈرت ابراہیم خلیل اللہ دے دا نوح نبی اللہ سلور زامنو دا یو نم
याफिस दे द याफिस पर औलाद के तमाम याजूज माजूज दीदाम द नूह अलैहि सलाम नसीदी माशाअल्लाह मुकम्मल बयान बाद याजूज माजूज दा जुदा तकरीर के जुदा बयान अंदाज की पेश की गई नो याजूज माजूज दा द नूह अलैहि सलाम नसीदी द याफिस जामन दी द दुआम ज़ीनु में हाम सल्तनत और बादशाही कुव्वत द हाम पर औलाद करे द द्रीम ज़ीनु में साम नबुवत और बुजुर्गी और पैगंबरी दा द साम पर औलाद के सलोरम ज़ुए किनआनो चे पर दरियाब और तूफानी नूह हलाक शो तबाश दगे सलोर जामनु के यौज़ुई दागनुम हाम ने हाम चे सो वक्ते ज़ल्मे शो न दागा अकरबो वादो को वादन बाद अल्लाह यौज़ुई वर्क चे अगलेनु अहनूह के खौद द अहनूह डेर वेब जायदाद और माल दौलत यो जाबरदार सड़े जोश द यो डेर लुए कबिली के वादों को अगेना द अहनूह चेज़ोशो न अगलेनुम कूश के खौद कूश देर ताजदार और मालदार सड़े जलमेशु वादे चोशु दो वादना अल्लाह यौज़ुई का अगलेनुम किनआन के खौद दग किनआन शरई तौर दवाद काबिल नो हो बादशाह शो मता मनाल ज्याद शो दौलत और माल ज्याद शो बख्त और इकबाल ज्याद शो नो द अतराफो न सौदागर और मालदार खलक रातल चित किनआन बादशाह दे जमुंग जामनु सरवादू की जमुंग लुणो सरवादू की जमुंग अकरबो सरदेवादू की चिदे जमुंग दोस्त और जमुंग करीब रिश्तेदार जोश किनआन डेर उजड़वाने के चीजों शरई दो वाद काबिल ने ब्याहम वाद त मजबूर शो वादे को काल चे तेर शुन खिदमतगार राल चे किनआन बादशाह मुबारक शस्ता शो किनआन बादशाह रंग के तगयुर रागे तुरे रवागस्ता खिदमतगार तेवे चे फौरी दरबार नौज ज शरई जोड़ने जमाजुए कम जैनो शो फौरी लाड़ शो जमा खज तो चे किनआन रागे दा माशूम जमदेव नो तानम सट परे को मोदे माशूम नम खुदा माशूम जंगल के गुर्दो में मरे के खिदमतगार पमंड मंडलाड़ा द किनआन खजत लग्या दे ची वो बीबी पखुदे कसम दे किनआन मरोर खपशो गुसशो चे जमाज़ुई दान दे ज़अनी नेम दवाद काबिल नेमांग ज़द बचो दरोड़ो काबिल नेम दा जमाज़ुई दा बुलचान हरामी दे दा जमाज़ुई न दे वो बीबी करीब वो चीज़ें वजलेवे औ तुरे लास के रागस्तेदा हुक्म उकुच दा माशूम वाखले अलाले के जंगल तरफ ते गुजार के खजम द किनआन लाड़ा औ दग बीबी वरसर लाड़ा खिदमतगारा जंगल तचे और सेदल दा माशूम उगरदो द बादशाह खजल गया द खिदमतगार तवैत पिछाड़ के दा जमा पैदा दे जमा जोदा दे जमा बचे दे जमा अलालूलो तपिजड़न कीगी खिदमतगार और तो वही माँ कातिल मजोड़वा गुनाहगार सियाकार बदकार मजोड़वा बीबी ती पखपल बांधे लाल का बीबी खिदमतगार तवैते अलाल का खिदमतगार बीबी तवैते कतल का आंतर दे द्वारो प्रे खोदो जंगल की पचड़ों के उन वक्तों गुजारे को और द्वार ते न कोर तराले रब्बी रहीम यो मेहरबानी कई ज़कच रब्बिल आलमीन दे रब्बिल आलमीन मेहरबानी कई माशूम बचिता अल्लाह गौर कई इंतजाम द पाललो कई यो गिदड़ा अल्लाह लंगकड़ा औ दागी बची मड़कड़ल गिदड़े गुलांस के पे उशल सीने के पे शिवी दी मगर बची निश्तरे चा अग बचोल तेवर की औ आराम पे वर्त मिलोशी अग गिदड़ा राजी जंगल की गिरजी चिगी हुई
ارمان کئی افسوس کئی کوکار کئی سینه در کئی زکه په پکې راغلی دي او دوتو انتظام نشتا الله گدړه تا حکم کوي چې لاړ شان دلته زما یو بنده دی زما مخلوق دی زما یو عجز بنده دی اگر کاغه ډیر ګناګار او سیاکار او بدبخت دی ازلی سپیر دی خو زه الله ما دا زما بنده دی او زما پیدا وخت دی لاړ شان اګیدړه ته الله حکم کوي چې تخپل په هغه ماشوم لور کا گدڑ راضی دا اللہ پا حکم باندے آن تر دے چھ معشوم لرو رسیدا معشوم پاگا چڑو کے خوزی را خوزی گدڑ دا خیال لاغے چھ دا زمان بچی دی او آگا دا پاس سم لاستا معشوم خلقو لوکڑلا شنڈی زپی آن تر دے پوری چھ دا غلان زیل دا معشوم آگا خلو او رسیدا دا گدڑ پا غلان زی شنڈی ورغلے گدڑ تا اللہ حکم کئی چھ تب زنگل کی گرز خوراک پکے سکاک پکے زان بساتے او چکل دی غلان زڑکی گی نرازو دی معشوم لپے ورکوا میاشتا شلوزی سلوی خرزی پا زنگل کے پروتے او گیدڑ رازی اگا لنگ گیدڑ اگا معشوم لپے ورکی او دا گیدڑ غلان زسپکی گی آرام ورت ملاوی گو بیات نروانی گی اور رب رحیم د گیدڑ پپایو باندې معشوم آبادی معشوم پلوی د کلی خلکو اراده وکړه صالحو کچ زخکار للاړ شو د زنګل کې چرته خیال کارو کو چا ځان سره بازو نه واغستل چا ځان سره زمری واغستل چا ځان سره سپی واغستل او په زنګل باندې ورل زنګل کې ښکار کوي زنگل زبری یاس پیچ ورزی خپل مالک لمرزان نیسی تنظری نیسی تاروگان نیسی یاس پیچ راغی اغا خلکی دغا معشوم نیولی دا خپل مالک تے مخی کی خود اغا مالک چه او قتل چه معشوم دی آوازو کچه هازا غلام اے مرگر راشی زماس پی او معشوم روڑ لے دے علی زماس پی مزیدار کار کرے دے نن عبد دے انسان دے بشر دے اشرف المخلوقات دے زماس پی مالا نن بہترین کارو کو آغا ملگری پا منڈا منڈا رالل معشوم کور تروڑو چاوی دینم شو چاوی دینم شو چاوی دینم شو آغا مالک آواز کئی چه دا دی معشوم نم زوال پخپل باندی نم ایک دم چه دا دبا نم نمرودی آغا لے نم نمرود کے خودو آغا نمرود سوک دے ولد زنا دے موری غلاو کرلان غلانا پیدا شو بیا چلوی شو دا زناورو دا گیدر پپایو باندلوی شو آغا معشوم چلوی گی غلا کئی زنا کئی فساد کئی ڈاکی کئی بادشاہ وقت ناستے کنعان بادشاہ پا بادشاہ ناستے خلق حکم را لگی قربان دل تیو علک لوی شوی دے خلق ورسر دی لاری شو کئی کورون وحی معشومان خرابی زنانو حیاخلی مونگ سر لاشا او دلارو انتظامو کا پولیس لار گارت لار فوجون لارل دا معشوم دا ملگرو دا رحزنو دا قطعو طریقو علاج دا پارا سومر خلق چیزی واپس ناکام رازی بادشاہ کنعان غصشو چیز پخپل باندے ورزما بادشاہ مقابلے للار آن تردی چی پلارو زویلان دی وطل بادشاہ یواز دی دا نمرود ملگری دیر دی آن تردی بادشاہ قتل کو شہیدی کو مری کو پا بادشاہ باندے نمرود کے ناستا اگا نمرود اعلانو کو چیز ما بادشاہ کے بدبل چے عبادت نکی گی ماں سے زمانہ نہ آسمان رب دے نہ زمکہ رب دے نہ شجر رب دے نہ قمر رب دے نہ نور رب دے نہ ستوری رب دے بلکہ انا ربکم الاعلی زد ټولو نه لوی رب مزه ما ته به سجدې لګوئ او ما ته به الله وایئ
دوارو جانو سردار تعالی قصه کی چې دغه نمرود بادشاہ دی شغره بپوره مغرب بپوره جنوب او شمال پوره د دې نمرود بادشاہ د ډیر لوی مالدار دی خو لوی خطا کار دی سیاکار دی او ډیر بدبخت او کم بخت دی د الله دا وکړه ځان ته الله وی بلکې الله وی زما بد دی ورځ شپې تیریږي اعلان شو چې و نمرود په خدای قسم دی ستا بادشاہی او ستا څومره لوی دهشت چې دی سلطنت دی هغه به د یو ماشوم د لاسه خرابېږي حکم نمرود आवाज وکړو حکم وکړو امر وکړو چې دغه ماشوم پیدا شوی دی او کنه دی کاهنان نجومیان ورته قربان لا پیدا نه دی خو کال کې به پیدا کیږي حکم کوي چې پلار دې د مور جدا شي مور دې د پلار جدا شي خزه د خاون نه جدا شي خاون دې د خزه نه جدا شي په کال کې به ایسو خزه ته نه نږدې کیږي اسنه چې هغه ماشوم پیدا شي کال تیریږي کال د پار خاوندان لاړل بهر ته وتل او په یو خار کې خزه بند شوي د نمرود بادشاہ وزیر دی تاریخ نومې دی ازر لقب دی هغه د بادشاہ وزیر دی ویلاړ شاه او کلی تور شپتا می اعتبار دی دغه زما سم مشوره او کال دی هغه کو پتا می اعتماد او اعتبار دی هغه وو کې خزه ته بن ملاويږي او نور نه کېږي واپس پمنډا راشه لیکن رب لا یزال فعال لما یرید کن فیکون دے رب لا یزال اراده کړوا چې ابراهیم علیہ السلام پیدا کوما آزور چې سو اخراغه الله ورته ذکر القاو کچ لارشا او زما د نبی تخم واچوا یو داس موحد انسان پیدا کوما اب استاد تم نے نو استاد تخم نہ پیدا کیږي آزر پمنڈ منڈ راگئی چی بادشاہ مانس خبر دے بادشاہ مان خبری گی نا خوراشق پل بی بی سر یوزیشا آغا تب معلومات نوی تب امدا ستن پاتشے رب رحیم حکم کچے فرشتو ددغ بی بی پگیڑ کی چکم تخم پریوتا کم مادہ پریوتا آگے مادی بتا سے حفاظت کوئے چے نمرود در نہ قتل کی بادشاہ وقت لچ وزیر لا ورته وزیرا کوت خونه تلی نه بادشاہ سلامت تلنیم تا چې څنګه حکم کړو او مغه شانتی ما وکړل اور روان شوما کال نچ مخ کې روان دي نمرود معلومات کو کاهنان ورته چې بادشاہ سلامت ستا بادشاہ چې غر کیږي تبا کیږي هلاکیږي هغه ماشوم د پلار د شان د مور ګډ لراغه حکم د نمرود ظالم او بدبخت حکم کچلار شي او د میاندو ګېډه اولټوي ځان سره دیان او ډاکټران والے ګېډو کې دننه چې څومره ماشومان دي تمام ماشومان قتل کړي کاهنان نمرود تعالوی او نمرود بادشاہ حکم کئی چې د میاندو ګېډې دې اوسرلی شي او دغه ماشومان دې را بار شي اسنه چې هغه ماشوم پکې وي شپږ لکه ماشومان د میاندو په ګېډو کې د میاندو ګېډې اوس پړې دې شوې اپریشن یې وشولې میاندو ګېډې سری شولې شپږ لکه ماشومان په دغه کال باندې د میاندو په ګېډو کې قتل شو ونمرود سکے خدای بدبختا وظالم دادا اللہ شان دے اللہ چه غواړي زامن ورکي ایسو کی ختمول نشي اللہ چه غواړي لون ورکي ایسو کی ختمول نشي اللہ چه غواړي برغ ورکي ایسو کی ختمول نشي و بدبخت دا اللہ د کارونو نا ځان مخبرو ته د الله مقابله مکوا اللہ چه سوک پیدا کئی اب ضرور دنیا ترازی او دنیا کی بیانی گی رب رحیم سوخ چد ابراہیم علیہ السلام مور لدے راغن رب رحیم یوم ربانی کئی جبرائیل امین تا اللہ حکم کئی چی فرشتہ اولی گان سوخ چی ابراہیم خلیل اللہ مور لدوی ورشی او گیڑ کی گوری نو تتن وزرتو کچی ابراہیم خلیل اللہ دوی تا معلومات
مات نشي الله فعال لما يريد دی محافظ او ناصر نے کابان دی د نمرود بادشاہ په حکم کا سوک راضی اغا اللہ ساتھی او ابراہیم خلیل اللہ د مور په گیډه کې امانی پروت دی ولی بنی لوی توحید بیان بکی موحد دی یو لوی مومن دی دا اللہ دین با بیانی اسلام با بیانی تبلیغ بکی دا اللہ لوی او برائی با بیانی زکے اللہ ساتھی او زکے اللہ نے کابان دے کال تیری گی بیارا للکاہنان نجومیان و بادشاہ پا خدے قسم دے اگا معشوم بنن سبا کی دنیا تراشی کم معشوم دلا سچ بستا بادشاہ اوستا سلطنت تباہ کی گی بادشاہ حکم کچلا شئی کور پا کور اگر دی در پا در اگر دی او دا اگا معشوم پلار او دا اگا معشوم مور مال راولے اور کیسے زمان می خونه پټکوا ما اغه ماشوم قتلو ما د ماشوم مور او پلار بم هلاک ما اور تبه گزار کما زکه زما حکم او نه منو دو او دغه پلار د خپل بیبي سره ملاو شو یو ځای شو زما باسي چې هلاکیږي نو مخ کې بزده تبا کما خزرازی نند ابراہیم خلیل اللہ دمور درد سے ہو لگے دا معشوم پیدا کی گی آنتر دے پو بی بی باندے درد رازی معشوم دا پیدا کے دو ٹیم دے آنتر دے چے دغ معشوم بچے پیدا شو باچالا خلق را للچ قربان اغ معشوم بچے اللہ پیدا کو بیگا پیدا شوے دے فوری اعلانو کا چے معشومان اگوری چے دا چاپ کور کے ثابت سنا غلا سزا ورکا د نمرود خلق راغل غارت راغے فوزون راغل پولیس راغے او د بی بی پکور کے ران نواتا بی بی تا دروازہ ٹکئی چه ستا پکور باندے زمون شک دے ستا کور کے معشوم دے اغا بی بی ابراہیم خلیل اللہ معشوم واغستو پتنور کی گزار کر یو طرف تا فرعون دے بل ڈڑتا موسیٰ علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام ام تنور کی گزار کرو او ابراہیم خلیل اللہ لاندیم خشاک واچو باندیم خشاک واچو اوری ورطورتکو او ابراہیم خلیل اللہ دا یورز معشوم بچے واغستا او پا اور تنور کی گزار کا تنور کی لخڑی دی بغنڈی دی لوئی لوئی لمبی دی اللہ فرمائل چی و نمرود زما قسم دی پخپل ذات چی تا سمر کوشش کئے سمر مکرو فریب کے ستا مکرو فریب قیامت پورے کامیاب نکما دے ابراہیم خلیل اللہ زم محافظ و ناصر و نیکابان ماں رب کریم روح تو امر کئی چھ تو ابراہیم خلیل اللہ کے قائم اسا مستقیم و مستحکم اسا ابراہیم خلیل اللہ دا پارا اللہ اور دا تنور تا امر کئی چھ وورا خبردار گوری زمان خلیل دوست دا جلیل درنا ازار نشی ابراہیم خلیل اللہ معشوم بچے دے دلمبو پمنس کے پروتے مورے جانے چھ یا اللہ زمان لختی جگر اس وزید یا اللہ زمان لختی جگر بستی شی لمبا لمبا بشی ایرہ ایرہ بشی یا اللہ اس بیر شوی خویرے گما اسند نمرود خلق پا ما خبر نشو ما چرتا حلاکن کی چھ ابراہیم علیہ السلام مور تنور لورلا ابراہیم خلیل اللہ تنور کے چھ سومر خشاک دے آگے خشاک نا اللہ گلو نجوڑ کڑی دی ابراہیم خلیل اللہ وڑی وڑی سترگی غڑی وارو وار لاسونو وڑی وڑی خپے پکی خوزی او پخلے دا اللہ دا حمد و دا ثنا آواز رازی وڑو کے دے نا پوئے دے پوئی گنا وڑی وڑی جب خوزی وڑی وڑی شن خوزی او آواز رازی چھے اللہ 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 لا الہ الا اللہ دغا بی بی خاول لمنک چوا ذرا پا خدای میں دی قسم ہوئی ستا دا نمرود بات
بچی چې چا د لاس هلاکیږي دا معلومیږي چې نن هغه ماشوم منکر پیدا دی ازر حکم وکړه چې و بدبخت مخکې د ولې نه وې قربان معلومات نو تا ته مې ځکه نه وې چې ته د نمرود وزیر سینت ورته الوې ما بم هلاک کی تا بم قتل کی اسنه په اور د دوزخ کې چرته گزار نکی ما د یاره تا ته معلومات نکاو فوري ماشوم واغس خزو خاون لاړل دمشق تلاړل یورشلم تلاړل بابل تلاړل یو غر د برزن مې دی هغه غر تلاړل هغه ځکه یو بوټي ولاړ دی هغه بوټي مزیدار دا غنوم الله قران عظیم کې اغست دی والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين رب رحیم اغا بوټی ته د انذر نامه غسته دا اغل ته انذر ولار دی انذر لاندې خزو خاول کې ناستل خلیل ځان سره نیول دی و بچ انذر لاندې د کینو ما زنګل ته د غزار کما غر ته د خېجو ما یا الله زدا ماشوم بچی چاته والکم او څنګه به نز خلاص شما نه مې قتل تزړ کیږي او نه کوړه بوتلې شما الله القا فلقل کوي چې د انذر د بوټي لاندې یو غار دی او دغه غار کې ایثار کا ګټور پسې بند کو الله یې نه کا باندې خزب منډر له خاون ته وی وخاوندا وزما شوهر دازه د انذر بوټي لاندې په دې غار کې غار دی هغه غار کې به دن نه کیدو ګټور پسې کیدو او مونږ به نه لاشو الله پويږي او د الله شان پويږي او دغه ماشومه پويږي الله جبرائیل امین ته حکم کوي جبرائیل امین لاشا دی غرتا مزمره پریدا مورته مار پریدا مورته طیور پیدا مو وحوش درنده پرنده دا ادریگا دغه غر په خله کې ادریگا زینه کعبان امستا په واسطه باندې به پرورش کوما جبرائیل امین یا الله د بار نه بیزو حفاظت او نصرت کوما مگر دن برزق ورته څنګه ملاويږي الله ورته جبرائیل امینا د نمرودم زنه کعبانو ما ضربو ما پاللو والو ما رزق ورکولو والو ما تربیت او خصمانه میکړوا د ابراهیم خلیل الله ام زنه کعبان محافظ او ناصر زد ابراهیم خلیل الله رازق مروزی رسان ما یا الله پکم واسطه ورته رزق ورکې الله جبرائیل امین ته حکم فرمایي و جبرائیل امین خبر شه ابراهیم علیه السلام د خلاص 15 ګوتې دي د خلاص کې یوې ګوتې نه کوچ ورکوم د جنت کوچ ملاويږي پنیر ملاويږي بل ګوتې نه شات ملاويږي په ملاويږي 15 واړه ګوتې دي الله ورته د جنت چینه پاغي کې پیدا کړی او د جنت خوراک ورله الله ور کوي د جنت په خوراکي الله پالي او تربيت او خصمانه کوي ولبن کوي زکه په دغه خله بد الله لوی راضي بڑائی برازي توحید برازي د الله احکام د دل برازي د تمام دنیا د پاره د محمد رسول الله نکده د رسول مقبول د خاندان جوړه ده د رسول الله عليه السلام د امت جوړه د الله حفاظت د جنت په ساتلو باندې کوي د جنت رزق به ملاويږي ابراهیم خلیل د کټ کوت نه الله د جنت شات ور کوي مټ کوت نه الله د جنت په ور کوي ان تر دې پوره د جنت په خوراک باندې پالل کیږي ورځ کې د اپته عمر لويږي اپته کې د